ایران کې د فوټسال ښځینه لوبغاړې د جګړې ضد شعار له کبله احضار شوي. د مصر رفسنجان او ایران ملي فوټسال ښځینه لوبغاړې مهسا کمالي لوبغالي کې د سیالۍ پر مهال د جګړې ضد شعار څرګند کړ او له همدې کبله د انضباطي کمیټې لخوا ترې سپیناوی غوښتل شوی. مصر رفسنجان لوبډلې د آبادان تیلو چاڼ په نامه لوبډلې سره لوبه درلوده چې اغلې کمالي له ګول وهلو وروسته د جګړه بس کړئ شعار څرګند کړ. وروسته اغلې مهسا د همدې یوې جملې له کبله د انضباطي کمیټې لخوا احضار شوه. اغلې کمالي د ګول وهلو په خوښۍ کې د جګړې پای ته رسولو جمله چې تر برسېرونو کالیو لاندې د لوبډلې پر رسمي جامو لیکل شوې وه نندارچیانو ته وښووله. کیدای شي دا د خپلې دې کړنې له کبله د مصر رفسنجان لوبډلې انضباطي کمیټې ته ورمعرفي شي. د ایراني رسنیو راپورونو له مخې د مصر رفسنجان لوبډلې د اغلې کمالي دا عمل احساساتي او شخصي بللی او ویلي دي چې له هغې سره به پرېکنده چلند وشي.